السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1403 هجري شمسي کال د دلوي د میاشت درېیمه نیټه چې د 2015 کال د جنوري میاشت د 22 نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیو او خپل رسنۍ څخه مو د نیوزیلند او مهم خبرونو ته زه کرم خان سمسور هرکلی کوم. تیر کال ایران او پاکستان 3.5 میلیونه کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې له ایران او پاکستان څخه په تیر میلادي کال کې 3 میلیونه او 500 زره افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2023 زیږدیز کال کې افغانستان ته د راستنو شوو کډوال شمیرې څه باندې 3 میلیونه او 500 زره وو. په دغه راپور کې له هیواد ایران او پاکستان ته د تللو افغانانو شمیر څه باندې 2 میلیونه او 400 زره بلل شوی دی. هرات کې له روزنیز پروګرام څخه شپږ اویا ښځینه صنعتکارانې فارغې شوې دي. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې په هرات ولایت کې د دغه کمیشنري په ملاتړ د بازار موندنې په برخه کې له یو روزنیز پروګرام څخه شپږ اویا ښځینه صنعتکارانې فارغې شوې دي. یادې کمیشنري ویلي دي چې دغه پروژه د دغه ولایت له ښځو سره په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي. لغمان کې د صنعتي ښارګوټي لپاره 1000 جرې په مځکه تثبیت شوه. د لغمان ولایت ځایي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په قرغۍ ولسوالۍ کې د صنعتي ښارګوټي لپاره 1000 جرې په مځکه ځانګړې شوې ده. په لغمان ولایت کې د سرپرست حکومت د مشرتابه د فرمان له مخې د صنعتي ښارګوټي د جوړولو لپاره د مځکې د ټاکلو په موخه کمیټه جوړه او د قرغۍ ولسوالیو په خیرخیلو ګردکت سیمه کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 1000 جرې په مځکه ځانګړې او تثبیت شوې ده. سرچینې ویل دي چې د دې اقدام موخه صنعتکارانو ته د کار زمینه برابرول او اقتصادي اسانتیاوې زیاتول دي. بغلان او کندوز کې د وزلوبې سیالۍ پای ته ورسېدې. په بغلان ولایت کې د تخار، کندوز، سمنګان او بغلان ولایتونو د 50 چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بغلان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر محمد امیر امیري ویلي چې دغه سیالۍ د دودیزو لوبو د ودې لپاره جوړ شوې وې او 2 ورځې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن په کندوز ولایت کې هم دې ته ورته د 80 چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې دي چې سلګونه کسان یې نندارې ته ورغلي وو. ټرمپ وایي که پوتین خبرو ته چمتو نشي پر روسیې بندیز لګوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر نشي نو احتمالاً پر روسیې بندیزونه لګوي. هغه زیاته کړې ده چې اوکراین ته د وسلو استولو موضوع هم د ادارې تر غور لاندې ده خو اروپایي ټولنه باید د اوکراین د ملاتړ لپاره لا زیات اقدامات وکړي. دا و د سکون راډیو د خپل رسنیو څخه د نیوزیلند مهم مسایل. تر بیا د الله په امان.